ستړي مشئ. زه رحمان بونریم. د ځانګړو مرکو په لړ کې نن مرکه د نېشنل ډیموکراټیک ګوند یا NDM مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړي محسن داوړ صاحب سره مرکه کوو. دا مرکه په داسې وخت کې کوو چې په پښتونخوا کې د بد امنۍ د لاسه خلک د انتهایی مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ یو ژور جنجال موجود دی او دا ویره او فکرمندي ورځ تر بله سې واقعیږي چې په دغه سیمه کې د یو نوي نړیوال جنګ لپاره تیاری نیول شوي دي. په دې ځانګړې مرکه کې د دې نه پرته د خیبر قومي عدالت په موضوع باندې هم خبرې کوو چې د هغې وروستو په پښتنو ملت پالانو او په ځانګړې توګه د دې جرګې په ګډونوالو کې اتفاق تسلسل قایم ولې پاتې نشو. زمونږ کوشش دی چې مکالمه دې وي دا د جمهوریت ښکلا حسن دی او د یو بل خبرې ته غوږ نیول هم د جمهوریت تقاضا ده. دا مرکه زما خواهش دی چې پر واورېدل شي او د هغې وروسته تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړئ. په بی کاست یوټیوب چینل باندې دا مرکه زما خواست به دا وي چې تاسو واورئ او هم له هغه ځایه شیر کړئ. هغه ملګري چې هغه د مرکې راپرې کوي او په خپل فیسبوک کې شیر کوي هغو ته به زما دا خواست وي چې د قانوني جنجال نه بچ کېدو په خاطر تاسو داسې مه کوئ، ځکه چې د بی کاست یوټیوب چینل اوس نړیوال کاپي رایټ لایسنس لري او کولی شي د AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې ستاسو چینل ته زیان ورسوي. زه شکایت نه کوم، خو دا امکانات موجود دي ځکه چې په تېرو مرکو کې داسې شوي دي. هغه لیدونکي یا اورېدونکي چې د کوم خاص ګوند سره او تحریک سره تعلق ساتي او هغه فکر کوي چې د دې مرکې کې یا په دې باندې د باس لپاره د هغو مشرانو سره هم خبرې وشي، بی کاست چینل به تاسو ته هرکلی کوي چې کله هم کم مشر سره تاسو غواړئ مونږ خبرې وکړو. زما کوشش به دا وي چې د دې مرکو د لړۍ هم داسې روانه وي او مشران یو یا دوه درې یو ځای هم په آینده کې په دې پروګرامونو کې میلمانه کړو. نور بس نه کوم، راځئ چې لاړ شو او خبرې وکړو د محترم محسن داوړ صاحب سره. یو وار بیا ستړي مشئ. زه رحمان بونریم. دا وخت ما سره ملګری دی د نېشنل ډیموکراټیک ګوند چیرمین د قومي اسمبلی پخوانی غړی ښاغلی محسن داوړ. داوړ صاحب پروګرام کته بخیر راغلی وی. مننه ورور، خوشحاله. ډېر مهرباني چې وخت مو راکړو. داوړ صاحب ډېرې خبرې دي، خو لومړی به یې د باجوړ د طالبانو او حکومت لخوا لېږل شوې جرګې ترمنځ د خبرو اترو شروع کړو. د هلته سره باندې په باجوړ باندې دا وخت د طالبانو قبضه ده که نه د حکومت واکداري شته دی او دا جرګه څه کوي لګیا دي، تاسو خبر یې؟ ګوره، د طالبانو قبضه خو یو په باجوړ نه، هغه د نیمې نه زیاتې پښتونخوا باندې ده. اکه موږ د بنو مثال والو، که وزیرستان والو، شمالي جنوبي که ټانګ ډی خان والو، نیمه نه زیاته پښتونخوا هغې په هغې باندې د دې ډیفیکټو کنټرول دی. ما دا بل اوس په یو انټرویو کې چاته پوسټ وکړو، وایي ما دا کیسه ورته وکړم تقریبا قبضه شوې ده. د پنجاب یو خبریالو نه هغه ولې په بینکونو کې وایي د چا کرنسي چلیږي او وایي په عدالتونو کې څوک ناست دي. ما د سرکار په عدالتونو کې خو هم د پاکستان سرکار ججان ناست دي او د سرکاري لارې نه اخوا دېخوا چې کوم دي که نه هغې کې د طالبانو خپل عدالتونه هم شته. او کرنسي خو ما فلحال هغې خپله جوړه کړې نه ده، که جوړه کړه نو ما هغه به هم ډېره زر عملي کړي. خو یو باجوړ نه، د نیمې نه زیاته پښتونخوا، بلکې زه به دا وایم چې یو ښار پکې هم داسې نه دی پاتې چې په هغې کې د دې لږ یا ډېر پرزنس وینه. او دا کیسه اصلي ده که جعلي ده که دا څه دي؟ دا خلک شکمن دي په دې باندې. ګوره، دا خو بیخي په ګوتو جوړه لوبه ده او موږ بار بار د خبره تکرار کړې ده چې د دوحې د معاهدې نه راواله د دې نه پس چې څه هم وشو په دې سیمه کې او دا ټولې کړۍ چې کوم دي که نه دا یو بل سره چې ملاوی دا هم د هغې تسلسل دی. نو دا یو کنټرول لوبه ده. دا څنګه کیدی شي چې په افغانستان کې د پاکستان د خوښې د دې د پراکسیز حکومت او د هغې شاګردان چې راځي هغه به دلته د پاکستان پر ضد باندې یو عمل کوي. نو دا یو کنټرول لوبه ده. دوی غواړي چې دا سیمه د دې خلکو په لاس کې وي.
نو د دې نه بیا کلیم محسن داوړ صاحب وخت دا لږ ویګ غونډه کلیم ښکاري ځکه چې د دوحې د تړون وروسته طالبان په واک کې راتلل د پاکستان پراکسیز تاسو غنئ او د پاکستان پراکسیز اوس په پښتونخوا کې تاسو وایي نیمه پښتونخوا کنټرول کړې ده خو دغه پراکسیز کې تاسو خبره سمه ګڼل کېږي نو دا خو د پاکستان په کنټرول کې وس نه دي پاکستان خو اوس جړه فریاد کوي امریکې ته ایران ته قطر ته سعودي ته چین ته په خپل طالبانو پسې داخله وزیر محسن نقوي خارجه وزیر دفاع وزیر بلان نواتي ورولېږلې او هغه ورته نه مني هغه نه مفتي نور ولی مسجد هند ور کوي نه حافظ ګل بادر او نه بل څوک او هغه وی تاسو سره که ثبوت موږ ته راکای نو دا دغه پراکسیز په پاکستان کې کچري هغه پراکسیز نو پاکستان ته په نه په دې باندې موږ سم پوه کړو ور اشل کاله د دې افغانستان چې د سونه هم د طالبانو د امارت مشرتابه ده دا ټوله په پاکستان کې و دا ته چرته یادېږي چې چرته د پاکستان حکومت دا منلی چې او دا دلته یې دې له پیسې مونږ ورکوو دې له وسله مونږ ورکوو د دې د کورونو کرایه مونږ ورکوو د دې راشن مونږ ورکوو هېڅ چېرې نه دي منلی یو پیله ځل په امریکا کې چرته په یو تینک ټینک کې هغه سر تاج عزیز پړومبني ځل دا خبره منله وه چې او وایي زمونږ په لږ ډېر داسې اثر شته هغه هم داسې پوره سپینه خبره نه وه دا هم مني داول صاحب وبخه دا هم پاکستان منلي دي نه پاکستان منلي دي په نواز شریف منلي دي خبره جواب راشي خو چې زه خپله خبره خو پوره کړم که نه خو تاسو وایي چې چا نه دي افغانستان بیخي سقوط ته نږدې شو بیخي سقوط ته نږدې شو او دی خپل ټیک ټاک کار وکړو او د ده چې کوم بادار دغه د ته ووایي چې اوس د خپله کیسې ټوله راڅرګنده کوي خو په سپینه ورځ دا کیسه وکړي پس هغې نه دي دا منل شروع کړل بیا پکې هغه ډاون لیکس وشو دا نور دا خو بیخي دا ډېره په اخره کې دا کیسه وشو ډاون لیکس د کوم سند خبره ده که نه خو دا 2015 شپاړسم اوولسم په دې کې به دا ډاون لیک شوي د دې نه مخکې خو ګوره د دې ډېر لوی تاریخ دی د 9/11 نه پس دا خو بلا مودې تېر شوي بلا کلونه تېر شوي دي دې دلته هېڅ چرې نه منلي ون تر دې چې اخره وخته پورې جو ګوره د افغانستان د سقوط نه مخکې اخري چې کوم د نېشنل سکیورټي میټینګ شوی پارلیمان ته چې کوم دی بریفینګ ورکړی و په هغې کې جنرال باجوا او جنرال فیض او دا ټول د فوج چې کوم خلک وو دا ټول پکې موجود وو هغې په خپل بریفینګ کې هم دا خبره نه منله چې ګنې زمونږ ورسره حالانکې هغه ان کیمرا و مطلب میډیا ته هېڅ قسمه اکسس هم نه و مطلب هغه چې کوم په هغه حال کې کوم خلک وو هغې د اکسس و نوره څه کیسه نه وه په هغې کې هم دوی دا خبره نه منله ما ورسره په ډېر آرګومنټس شول چې کني زمونږ څه سپورټ یا مرسته د دې سره شته او اډوکیسي به یې کوله وله صفتونه به یې وله کول او یو قسم پروجیکشن به یې وله کولو یو سافټ امیج به یې وله جوړولو کار به یې کولو ورسره خو هغه وخت هم دا میټینګ چې کوم دی د افغانستان د سقوط نه یو 2 میاشتې مخکې به شوي په هغې کې هم دوی سل په سله دا خبره نه منله داوړ صاحب اوس که تاسو خبره سمه ومنم چاري څنګه چې تاسو دا ولرئ نو ولې بیا پاکستان په ګوتو جوړه لوبه کې وزیرستان ته طالبان راوستل کم ته چې دی فتنه الخوارج یا فتنه الهند وایي باجوړ ته راوستل تیرا ته راوستل ولې په خپل پوځیان وجني ولې په خپل وطن کې او په خپل خلکو باندې په حملو کې اړې ګړې جوړي پاکستان خو د مخکې نه ډېر په جنجال کې ښکېل دی په بلوچستان کې د هندوستان سره په پوله جنجال دی دغه شان نور بلا مشکلات دی ورته د سی پیک چین اقتصادي راهدارۍ ته خطر دی ولې به پاکستان ځان په خپلو خپو باندې په خپله پته وروي ګوره پاکستان خو ټول عمر ځان په خپلې خپې په خپل تبر والي دي هغه څه نه وي کې څه نه د هغې بنیادي وجه دا ده چې د ده خارجه پالیسي د ده په لاس کې نه ده دا په دې سیمه کې چې څه کېږي دا خو د هندوستان د تقسیم نه پس د مقصد دپاره دا چوکۍ جوړه شوې وه چې دې نه به بیا په راتلونکي وختونو کې کار اخیستل کېږي او هغه کار امریکې وخت په وخت د دې نه اخیستې د سیټو د سینټو ورپسې بیا د افغان جنګ او افغان جنګ نه پس بیا د 9/11 نه پس دا اوس په چې څه کوي لګیا دی که نه او دا دومره زیات پروتوکول چې نن سبا یو ځل بیا ورته میلاویږي لګیا دی لکه نه د موجوده جرنیل ته کوم به چې پخوا په یو وخت کې ضیاء الحق ته میلاوېدو نو د دې خو د خپل نفع نقصان خیال مخکې هم نه دی ساتلی خو دې کې یو کیسه ده نقصان پکې د پښتونخوا وطن کېږي پخوا هم د پښتونخوا
خاوره استعمال شوې وه د ټولې جګړې دپاره، دا کوم چې امریکې دپاره دي د شوروي اتحاد خلاف کول. او بیا اوس هم په د موجوده وخت کې هم پنجاب یې همیشه بچ ساتلی دو. پنجاب اوس هم دی د ټولې کیسې نه بچ ساتي. څونه پورې چې تاسو د دغه خبره وکړه، ګوره دا د کسب دی، د روزګار هم دغه دی چې جنګونه کوي، په هغه جنګونو باندې پیسې ګټي. په بل یو شي باندې نه د اوله ورځ نه سوچ کړی دی او نه چا دې ته پرېښی دی. چا چې جوړ کړی د هغه دې مقصد دپاره جوړ کړی چې دی نه به خپل طبیعت مطابق کارونه هغوی بیا راغلي دي، مارشالګانې هم راوستي دلته، او دغه دی فوج مضبوط کړی دی، د هغې په شا ولاړ هم دی، د هغې مارشالګانو په شا ولاړه هغې جسټیفای کړي هم دي. هغه کې بیا نه جمهوریت بیا انساني حقوق دا منظره واضحه شوه تاسو لخوا نه هم په دې باندې بحث کېږي چې پښتونخوا چې دغه نښه ګرځول شوې ده. 2 میاشتې مخکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال یا فیلډ مارشل اسم منیر صاحب په پېښور کې یو تقریر کې یو ځای زه اکثره یادوم چې هغه ډېر مهم دی او هغه پښتنو ته شاباشي ورکوي، آفرین ورته وایي، بیا ورته وایي د دهشتګردۍ خلاف تاسو 22 کالو راسې جګړه کوئ، پروردګار به برې تاسو درکوي، پاکستان ستاسو سره ولاړ دی او تاسو بېغمه مه شئ، تاسو حوصلې ومه بایلئ. یعنې دا ډېره ښکاره خبره ده. د پاکستان پوځ داسې خبره کوي چې ګویا دا پوځ چې دی د دې کار تقریر کول دی، ولس چې دی به جنګېږي. خو د پښتونخوا ولس په 22 کالو کې اوس د جنګ نه د دې پوځ راغلی، تاسو موږ ته بیا بیا وویل، نور ګوندونه هم راته وایي. دا وخت د پښتونخوا په ولس کې په عمومي کې ستاسو ګوند ته زه وروستو راځم، سوچ سره د پاکستان په هکله، د دې جنګ په هکله، د پاکستان سره د ملګرتیا په هکله عمومي سوچ سره او هغه پلانس لري؟ تاسو مشرانو په منځ کې داسې کوم پلان شته دی؟ ګوره یو خو د تقریر خبره تاسو وکړه، دا معمولی لږ ډېر به دا سکرپټ بدلیږي. نور چې پاکستان جوړ شوی دی او د خاورې ته جنګ راوړی دی، د دې سکرپټ کرکټرز کردارونه بدلیږي. نور تقریبا همدغه خبره یي چې د دې د خولې نه راوځي. او خو مسله دا ده چې پخوا به زموږ خلک تر ډېره حده پوره دا خبره د هغې ذهنونو ته غورځېدم، خو اوس په د ټولو کیسو پورې هغې ته خندا ورځي. مطلب هغه په دې باندې یقین نه کوي. نن یو جرنیل تقریر وکړو د پاکستان د فوج، یو وخت و چې د امریکې وزیر خارجه راغلی او دلته همدغه شانتې د ډیورنډ په پوله خلکو ته تقریر کولو، همدغه شانتې د جهاد دپاره هغوی ته وایي چې بس تکړه شئ، او مطلب دا دی چې مخکې ځئ او تاسو ډېر تکړه خلک یې. نو دا کیسه خو اوس دا ډرامه دومره زیاته وشلېدله چې اوس په ماشوم هم پوه دی، په دې کې هېڅ قسمه ابهام پاتې نه دی. او د ولسونو په ذهن کې څه دي؟ ستاسو په ذهن کې ما تاسو وویل د ولس په ذهن کې بیخي هېڅ قسمه ابهام پاتې نه دی. هغه په دې خبره باندې کلیر دی چې دا یو پروژه ده او دا د پاکستان ریاست یو پروژه ده او د دې په شا کم کردارونه دي. پښتانه ځان څنګه وساتي د جنګ نه؟ او دا یو ډېر مهم سوال دی. پښتانه ځان څنګه وساتي؟ ګوره کیسه وړه نه ده او ډېره لویه غږ، ځکه یو نړیوال جنګ دی که نه، یو ډېره بین الاقوامي لوبه ده. مطلب دا خو خالي داسې نه ده چې دلته د پاکستان جنرالان کېږي هغې یو پلان جوړ کړي. د دې په شا خو هم څوک وي چې د هغې خپلې ګټې دي، هغې خپل سټریټیک ابجیکټیوز دي، بنیادي کار خو هغې کوي. دې ته خو یو سکرپټ ورکړي او ورسره یو ټکه ورکړي، بس هغې باندې دی بیا خپل کار کوي. اوس د دې مقابله کول دا یقینا چې دونه آسان کار نه دی، خو ولس مزاحمت کړی دی، ډېر لوی مزاحمت یې کړی. او زه دا ګڼم چې دا زما خپل سوچ دا دی چې کیدای شي پلان دا و چې د افغانستان د سقوط نه مخکې دا ټوله پښتونخوا دې ته حواله کړي. پلان زما خپل په طور یو سیاسي ورکر، خو دلته مزاحمت دومره زیات وشو. طالبانو ته TTP تحریک طالبان پاکستان ته داسې وایي تاسې؟ دا چې په هر نوم په بلا ګروپونه دي که نه، یو TTP خو نه دی که نه. نو خو دلته مزاحمت دومره وشو ځکه چې زما خپل خیال دا و چې پیله پلان دا و چې دا خصوصا د ډیورنډ په پوله چې کوم علاقې پرتې دي دا به دې ته حواله کوي، د دې نه پس به بیا په افغانستان باندې هر څه کوي، هلته هغه به د دې علاقو نه کوي. خو هغوی په نورو طریقو ولته دوحه کې تړون شو، بیا هغه قیدیان یې ورباندې په زور راوباسل، اندروني طور هم سیاسي هم انجینیرینګ وشو په افغانستان کې. نو هغه کیسه په هغه طریقې کنټرول شوه. خو دا پلان هم په خپل ځای موجود دی. د دې مزاحمت هم شو، ډېر زیات مزاحمت شو، روان هم دی، کېږي به هم. هم د دې مزاحمت برکته تر څه حده پورې دا کیسه اوس هم لا پاتې ده. خو دا
به نور هم کوي کول غواړي دا به نور هم دغه کول وسې کول مزاحمت او مزاحمت د دې علاوه بله لاره نشته د یعنی د مزاحمت په نور کوي کول غواړي د مزاحمت نه علاوه بغه نور څه وکړي ځکه چې خدا خو نه یو فوج لري نه یو سبل څه داسې وسایل لري مزاحمت به کوي جلسه به کوي جلوس به کوي همدغه لاره ده په دې لاره به مطلب هغه په پاکستان پر ریاست هم دا فشار اچوي او دنیا په غوږونو کې هم دا خبره ږدي چې وروره دا منصوبې چې ته راوړې دلته که نه دلته اوس خلک دې ته تیار نه دی دلته چې کوم دې ته پر تا ته میټیریل پکار دی هغه اوس دا خلک قبلولو ته هغه سوچ فکر تیار نه دی د ولس په دې مزاحمت زه غواړم لږ زیات بحث وکړم او په دې کې ستاسو د مشرانو سیاسي ګوندونو په رول او کردار هم بحث وکړم خو لږه شیبه کې بیا هغې ته ورځم د دې نه مخکې تاسو ډېر زیات په قوي یقین سره داسې وایئ او ستاسې نور ملګري زه اکثره افراد صاحب خټک صاحب هم ډېر په غور اورم او دا وسوسه ډېره زیاته ده چې دا یو نوی نړیوال جنګ دی په دغه سیمه کې او د نړیوالو اهداف دي strategic اهداف دي او objectives دي دا ټکي تاسو وویل څوک دي دا نړیوال او څه قسمه objectives دي او ولې د پښتنو په سیمه کې دا objectives دی تر سره کوي په دې موسم پوهه که دا ورسره ګوره پښتنو په سیمه خو ځکه دی چې پښتانه د دې جغرافیې په لاره کې پراته دي او نور په دې کې د ټولو نه غټ کردار او د ټولو نه غټ لوبغاړی چې کوم دی پکې هغه د امریکا ده او بیا د امریکې الایز دي او هغې راپاڅېدلي دي د چین خلاف هغې ته دا اندازه ده چې یو ډېر لوی اقتصادي قوت ته جوړ هم دی او په کوم سپیډ چې روان دی نو دا به نور هم قوت عمومي او تاسو وګورئ په یورپ کې هم صفبندۍ روانې په ټوله دنیا کې لګیا دي خلک ځان ته نور ملګري ګوري خو بنیادي جنګ چې کوم دی هغه د دې دوو غټو قوتونو په منځ کې دی اوس په دې کې څه دي په پښتونخوا کې داسې څه دي چې دوی دواړه د جنګ یو خو ګوره داسې دی چې د چین سره ته په پوله پرته پروت دی دویمه غټه خبره دغه ده چې دلته ستا د لارې چین دلته یو ډېر غټ اقتصادي پرمختګ شروع کړی و یو اقتصادي لاره مطلب دا ده چې هغه په پښتونخوا باندې تېرېدله او په هغې باندې په څه وختونو کې ډېر زیات په سپیډ کار وکړو کله چې نواز شریف حکومت و په 5 کالو کې هغې ډېر تیز کار وکړو هغې دغه کار زما په خیال دی لږ ومېرول او هغې چې هغې نه پس دیم خپل عملیات او خپل پلانینګ خپله کومه چې کیسې وه هغه منصوبې وې هغې لږې تیزې کړه اوس هغې نه پس چې د نواز شریف حکومت یې پیله لرې کړو بیا پکې د خپل طبیعت چې کوم خلک راوستل د هغې نه پس پیک ولاړ دی یو خو پولیټیکلي دا شی منیج کړو دویمه غټه خبره چې کوم ده که نه ځکه چې عمران خان حکومت څنګه راغی په دویمه ورځ د ده چې کوم د مواصلاتو وزیر هغه د چاینیز کمپیانو خلاف د سیپیک خلاف پرس کنفرنسونه او د دې بدنامول دا ټولې کیسې شروع کړې چې کوم انویسټمنټ هغه کمپنیانو پخوا کړو زما د انفارمیشن مطابق هغې اوس قسمه داسې بل پرمختګ لا نه ده شوی هغه چې ولاړ دی اوسه پورې پکې څه نوې کیسه نه ده شوی دا ورسېب دا د منرلز ماینز خبره چې کېږي دا خو وروستو کیسه ده که نه سیپیک دا هم یو فیکټر دی د دې سیمې زما په خیال منرلز به هم یو فیکټر وي پکې خامخا به ځکه چې زموږ منرلز روان دي چین ته اوس لکه زه د شمالي وزیرستان د بوی د کاپ پر خبرو کوم هغه چین ته روان دي او هغه د پاکستان فوج نه هم چې دي ورته کومه کمپني جوړه کړې ده هغې ته هم دا ویلي دي چې تاسو به تر یو حده پورې خو د دې دا ریفاین کوئ خو د هغې نه زیاته به نه کوئ دا به موږ ته په را شکل کې راکوئ هغه به بیا موږ خپل کاري چې ګټه پکې زیاته زمونږ وي بیا پکې ظاهره خبره ده تیل هم راغلل یورینیم هم شته او ګیس هم شته دا هم یو فیکټري خو زما په خیال امریکې دپاره د دې نه اهم فیکټر چې کوم دی که نه ځکه چې هغې دپاره خو په د ټوله سیمه کې د معدنیاتو په حواله سره نور هم ډېره لویه دنیا پرته ده د دې نه زیات اهم چې کوم د امریکې دپاره اهمیت د دې شي دی هغه د دې سټریټیجیک لوکیشن دی او مطلب دا دی چې د چین ته لارې تړلې دي او بیا که بیا چېرې ممکن یې د دې دپاره دوی به دې ته هم پلانینګ کوي دا ټوله علاقه دی د یو سوچ فکر خلکو ته ځکه حواله کړي چې دوی به په راتلونکي وختونو کې دې نه بیا دا هم کار اخلي چې هغې کې اندروني طور هم په سینکیان کې چې کومه کیسه روانه ده نو هغه مطلب دا دی چې د مذهب په نوم باندې هلته هم څه د ګډوډ کوشش وکړي او بیا ورپسې د کمپرسۍ ځکه چې هغه ترکان دي ترک نشنلیزم هم راغونډ کړي نو ټارګېټ دغه ښکاري په دې زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ ورته بیخي په لاره کې پراته یو
او په بارډر وسره پراته یو. نو دلته مطلب دا دی چې دا پروجیکټ 40 کال نه چلول هم دی، سلګ ډېر هغه روټس هم پراته دي. داود صاحب دا د امریکا د صدر ټرمپ د پاکستان داسې منیر سره انډیوالي رښتینی ده کنه؟ دا وایي چې اوس یو ټکی بل ویلی و، هغه ورځ ما په دې پروګرام نه کول غوښتل، خو بس مې ذهن ته راغله، سوال به وکړم تاسو نه. وایي تیل به د پاکستان نه اخلو، دومره تیل پاکستان پیدا کوي چې په هندوستان به یې هم خرڅوي. دا تیل د پښتنو نه چې تیل وکړل، دا تیل یادوي که نه؟ د شړشمو تیل یادوي که نه؟ دا بل څه تیل دی هغه چې ځینې سیاسي مشرانو په لاسو باندې مګلی دی، او لاهور کې وایي چې هغه د عطایي ملا صاحب شعر دی، وایي چې لاس مینه ټینګوي لاس. دا کوم تیل دی تاسو سره چې دا صدر ټرمپ یې بیا اخلي او په هندوستان به یې خرڅوي؟ ګوره صدر ټرمپ خو به هم څه بیانیه جوړوي که نه، هغه خو به هم کلاو دا خبره نه کوي چې کني ما د جنګ یو نوی ټیکه ورکړه. ما تاسو څنګه وایي چې په دې کې به ظاهره خبره ده د وسایلو هم خپل یو اهمیت دی، هغه هم څوک نشي اګنور کولی. او بیا په دې والا خو بیخي څوک نشي اګنور کولی چې اوس دا کیسه چین ته روانه ده، که هغه کاپر دی که هغه هر یو کمایټ دی، هغه چین ته روان دي. نو په دې والا خو د دې اهمیت بیخي شته. نور خو مطلب دا دی چې امریکا تقریبا په ټوله دنیا خپېره چاپېره دي. هغه لکه تیل نشته دی تاسو سره دغلته؟ ما تاسو څه ووایي چې خو هغه به یو بیانیه جوړوي چې کنې دا زما د دوستي چې کومه ده که نه، دا د کاروبار دپاره ده، یعنی دا ټریډ د ټکې دی بار بار استعمالوي. بندي دا ټریډ نه دی، په دې کې به ظاهرا دی دا ووایي چې موږ دا ډیل وکړو، دا ټریډ ډیل مو وکړو، خو بندي چې کوم ډیل دی هغه د جنګ دی، هغه د دې جنګي ذهنیت دی، هغه د دې جنګي جنونیت دی چې ټول عمر دی په خپل کار راوستلی دی، او په راتلونکي وختونو کې بیا هم به دی په خپل کار راولي، ځکه چې په دې باندې کنټرول د هغې دی. اوس هم په دې باندې په دې مذهبي جنونیت په دې د امریکې کنټرول دی. یعنی د ټرمپ د پاکستان سره انډیوالي چې ده د وختي مفاداتو ده، دا رښتونې نه ده. ستاسو د خبرې مطلب دا دی؟ ګوره یو په نړیوال تعلقاتو کې ذاتي تعلق هېڅ شی هم نه وي، عمده مفادات دي. خو بیا د پاکستان په حواله خو ګوره هغې خو بیا بارګیننګ هم داسې کوي که نه چې هر یو شی ورته حواله کوي. بس دا دی چې څوک کوي خپله خاوره د بارودو ته حواله کوي، خو پاکستان وخت په وخت کړی ده، اوس یې بیا کوي. په پاکستان کې دننه جمهوریت دې باندې یو پوښتنه کوم، بیا ستاسې د پښتنو ملت پالانو یا سیاسي ګوندونو اتحادونو یا تقسیم د لاسه هم پښتانه په مشکلاتو کې دې په دې پوښتنه کوو. اوس څه قسم جمهوریت دی په پاکستان کې دا وخت دی؟ پاکستان کې هېڅ قسمه جمهوریت نشته. پاکستان خو ګوره داسې کار دی چې ما بله ځل دا سټیټ تقریبا د سټیټ سټرکچر چې کوم دی هغه تقریبا کولیپس شوی دی. دلته عدلیه هم کار پرېښی دی، او دلته جمهوریت هم تقریبا دا تاسو ووینئ چې دا نو کم جمهوریت دی چې یو سرکاري افسر کمپیوټر ته کینی او د خپل طبیعت مطابق چې چاته څونه ووټ غواړي هغه په کمپیوټر کې ورته ولګي او بیا کاغذ ورکړي چې دا ستا نتیجه شوه او دا ورځه ته ممبر شوې. نو دا د جمهوریت حل دی. نو یو شی داسې پراپر فنکشنل په دې ټایم کې نشته. جمهوریت که سړی ورته وایي جمهوریت سقوط شوی دی. نو تاسو د جمهوریت د حفاظت لپاره ولې بیا څه نه کوئ؟ ځکه چې محمود خان اسکزی صاحب خو لګیا دی، وایي چې جمهوریت په خطر کې دی، او د عمران خان ملګرتیا زه کوم چې جمهوریت ژوندی کوم او د پوز واک له پارلمانه لرې کوم. نو تاسو پکې ولې خپل رول نه ادا کوئ په دې تحریک کې؟ ګوره زمونږ خو خپله ستونزه خپله ده، د پښتونخوا وطن خپله ستونزه خپله ده. د جمهوریت کیسه به ټیک ته د پاکستاني، خو د جمهوریت کیسه که مونږ سل په سله خپل لاسه راغله، زمونږ د بلوچو د پښتنو ستونزه پکې بیا هم نه حل کېږي. ما دا بله ورځ هم تاسو چې کوم پروګرام ته اشاره وکړې زه هغې ته ورغلم، مونږ پکې خپله خبره وکړه. مونږ پکې دا خبره وکړه چې یو خو دلته په وطن اور بل دی. دویمه غټه خبره دا ده چې په د موجوده فیډریشن کې دلته چې دا کم محکوم قومونه دي په زوره به ځان سره وساتې، خو په رضا په دې انداز تا سره نشي اوسېدلی، او نه دلته ښه ورځ موندلی شي، نه دلته ښه ژوند تېرولی شي. هغې بنیادي وجه دغه ده چې دلته ستا په آیني ډانچه کې پنجاب چې کوم دی هغه دا نوره درې وړه فیډریټنګ یونټس چې سره یوځای هم شي هغه بیا هم د هغې نه کمزوري دي. نو د نیمې نه زیاته حصه چې کوم دی هغه تا په دې فیډریټنګ سټرکچر کې هغه پنجاب له ورکړه، دا نوره د درې وړو تا په شریکه ورکړه بیا هم د هغې نه کمه ده. نو په دا انداز به ته کوم قسم فیډریشن وشلی؟ په دې انداز فیډریشن
نشي چلی. دا خو ګوره د دې محکومو قومونو ستونزه ده، دا یو خبره ده. د جمهوریت بیا ځان له خپله یو ستونزه ده، هغه هم چې چېرته څه قسم هم په کوم انداز د خپلې پارټۍ د پلیټفارم نه هم هغې هم چې موږ وغوښتو موږ د دې کیسې ملګرتیا وکړه چې بالکل جمهوریت لپاره هم سټرګل پکار ځکه چې جمهوریت په دې موجوده وخت کې نشته او په هغې کې هم موږ خپله خبره هغې سره ملګرې کړه او په هغې کانفرنس کې موږ شریک وو. یو سیاسي د جمهوریت د بقا تحفظ لپاره خلک یو ځای کېږي لګیا دي او سیاسي مزاحمت کوي او د ووټ او د رای په دې باوجود هم چې مشکلات یقین لري. بلې خوا ته ځینې خلک چې دی هغه اوس له دې سرې کرښې نه خواړولې ده، لکه بلوچستان کې د بېلتون غوښتونکو تحریکونه د هغو کارکردګي هغه څنګه وی دی، هغه خلک چې کم کوي او کم طرف ته روان دي او د هغو چې کم دا وخت تګلاره ده د پاکستان نه بېلتون. ګوره چې څونه جبر زیاتېږي نو دونه به بیا رد عمل هم زیاتېږي. هلته جبر هم په پښتونخوا کې هم هلته هم خپل یو انتها ته رسېدلی دی، نو د هغې په نتیجه کې بیا د هغې رد عمل هم زیات شوی دی. تاسو ولیدل په وروستو کې د یونیورسټو ګریجویټس لاړ شي، هغه د هغې سره ملګري شي، او بیا مثال په ځون جنکۍ لاړې شي، هغې مطلب دا دی چې ځانمرګي بریدونه وکړي. نو دا څه دونه اسان کار نه وي، خو جبر هغې حد ته رسېدلی دی چې د هغې په رد عمل کې ظاهره خبره ده چې هغه بیا که په هر رنګ وي، که په سیاسي پولیټیکل سټرګل په رنګ کې یا په دې رنګ کې، نو هلته هغې کیسه چې څونه وخت تېرېږي هغه قوي کېږي. دا وړ اوس به راشو د آخرې برخې ته د پښتنو ترمنځ اختلاف او اتفاق په دې باندې ډېر زیات بحث کېږي او ستاسو د زلمي کل چې کوم د 21مې پېړۍ کوم د پښتنو ملت پالان دي د هغو کې ډېره تمه ده چې پښتانه باید یو شي په پاکستان کې که چېرې دی سیاسي مزاحمت کوي، که د ووټ او د خپل حق غوښتو لپاره کار کوي، یا په ولسي کچ باندې د مظاهرو یا د حق غوښتنو لپاره پاڅونونه کوي. ولې پښتنو کې تر اوسه پورې د نفاق د ولس د خواهش مطابق دا نفاق نه ختمېږي؟ ولې تاسو اوسه پورې یو نه شوی او تیتر بیتر یې ځکه هم پاکستان چې څه غواړي په پښتونخوا کې هغه کوي؟ دا بدقسمتي ده، زمونږ یوه بدقسمتي دا هم ده، او هغه ما وار په وار د دې خبرې اظهار کړی دی چې هغې کې ټوله کیسه بنیادي دغه ده چې یو څوک هم داسې یو فلیکسیبیلیټي ښودلو ته تیار نه دی، او دا د دې نه بغیر به کېږي نه. هر سړی به لږه ډېره اوږه ښکته کوي، مطلب په ټیم ورک او په الاینس او په اتحاد دپاره به یو هم داسې نه وایي چې مطلب بس دا کوي نو زما د چترۍ لاندې به یي کني بیا به نه. د دې اپروچ سره که څوک دا کولو نه کېږي، او دا یو ډېره لویه المیه ده، خو دې کې چې وشي. او مطلب دا دی چې کوششونه روان دي، داسې مایوسي هم پکې نه ده پکار، اوس هم لګیا دي کوششونه روان دي د وخت سره. دا اوس چې کوم کوششونه دي په دې زه تپوس کوم، خو تاسو دا یو خبره چې وکړه دا ور څه وبخښئ، اوس چې کوم کوششونه کېږي په دې زه بحث کوم لږ، خو تاسو یو خبره وکړه چې یو کېدل پکار دي. نو دا په 11 اکتوبر خو ټول یو ځای شوي وو او تاسو د هغې نه وروسته بیا دغه اتفاق چې کوم جوړ وو، تاسو ټولو سیاسي ګوندونو 11 اکتوبر نه مخکې په بونو کې هم یو ځای شوي وو، ټیک ده. هغه د پښتونخوا میپ جرګه وه، په هغې کې هم ټول یو ځای شوي وو. بیا د هغې نه مخکې د عوامي نشنل ګوند جرګه وه، په هغې کې هم یو ځای شوي وو. بیا پکې د مزدور کسان پارټۍ جرګه وه، په هغې کې هم یو ځای شوي وو. داسې مخکې پېزا بلا جرګې شوې دي، خو مسله ټوله داسې جوړه شي چې هر یو سړی دا وایي چې ما په پلانکي وخت کې چې کومه جرګه کړې وه نو ما سره بیا هغې نه پس په هغې کې چا ملګرتیا وکړه، ما خو هم کور کمیټي جوړه کړې وه، پلانکي کمیټي مو جوړه کړې وه، هغې ملګرتیا چا ونه کړه. بیا ورپسې د هغې په تسلسل کې بل هم بیا دا وایي، بل هم بیا دا وایي، بل هم بیا دا وایي. زه خو ګوره د خپل ځان جواب دیم چې مطلب که د بنو جرګه هم واخه په اخلاص پکې مونږ شرکت وکړو، او بیا هغې نه پس خدای دې وبخي زمونږ استاد زمونږ مشر لطیف لالا کوشش وکړو، حالانکې هغه زمونږ جرګه خو نه وه، خو د پښتونخوا میپ جرګه وه، د هغې په انتظام لاندې شوه. هغه کوشش وکړو چې په هغې په دې کې که چېرته مطلب یو شریک لای حمل دپاره یو ناستې وشي، نو ټولو ته ټلیفونونه وکړل، ټولو ته یې خواست وکړو چې راشه کینو. څه خلک په راغلل، څه به رانغلل.
نو دا د اتفاق وشي پښتانه په دغه وخت کې زه خبره نه کول غواړم مشران دي خدا څخه ښکاري چې په توده کې وي او په ډیرو خبرو اتفاق وکړي خو چې کله کور ته لاړ شي نو دا بیا چې وبوس کی سوچ بدل شي دا د وبوس کو سره دا سوچ بدلیږي تاسو کړه تاسو ته په وخت کې بیا شو کوی یا ته ټلیفون وشي چې الکه ګوره پام کوا ګوره زه خو ته ځان خبره توکم مونږ خو چې سونم جرګې شوي دغې نه پس مونږ کوشش کړی دی چې د دې لایحه عمل مخ په وړاندې بوځو نور خلک په پکې پاته راغلي زه خو د ځان خبره کوه شم په 1 اکتوبر په 1 نومبر باندې تاسو په ملک نصیر کو کې خیل سب په کور کې د لوی خیبر جرګې قابل عدالت وروسته غونډه وه هغې ته ولې بیا سیاسي مشران را نغلل تلیو څوک تلیو زمونږ د ګوند په نمایندګۍ پکې د دې مسکر تله زمونږ صوبایي سکرټر د رضا محمد رضا تله و هغه د مرکزي مشر د پښتونخوا نیب او د نورم یو څو ګوندونو مشران پکې تلیو نو د لوی جرګې په پریکړو بیا عمل ولې ونه شو په ځانګړې توګه په 2 میاشتو کې د پښتونخوا نه د پوځ وتلو مطالبه چې وه ګوره هغه خو تاسو خبر ټیک ته چې هغې دپاره یو لایحه عمل پکار و داسې مخکې هم چې کومې جرګې پریکړې کړي دي په هغې هم هغې دپاره لایحه عمل جوړ نه شي چې لایحه عمل جوړ نه شي نو هغې نه پس ته به ته عمل څنګه کوې لایحه عمل ټولو نه اهم خو بنیادي طور لایحه عمل دی چې لایحه عمل جوړ نه شي ما تاسو څنګه ووایي چې د بندو جرګه وشوه د بندو جرګې نه پس مطلب مونږ کوشش وکړو چې هغې دپاره اوس یو لایحه عمل جوړ کړو پرېکړې وشوې پکې هغه هم مطلب دا دی چې یو ډېره جامع اعلامیه وه 3 ورځې په هغې باندې کار شوی و دا 11 اکتوبر والا خو بیا هم ډېره په منډه کې شوې وه په مازدیګر نه ونیسه په هغې باندې 3 ورځې کار شوی و په لا پر یو چې څونه سیاسي قایدین و هغه ټول په دې کې موجود وو خو بیا هم لایحه عمل جوړ نه شو لایحه عمل به داسې نه جوړېږي مدیري صاحب لایحه عمل باندې پوه که لایحه عمل څنګه جوړېدل پکار دي ګوره لایحه عمل به داسې کار چې مطلب دې دپاره به سیاسي ګوندونه کښېني او هغه به بیا مطلب یو سټرټیجي جوړوي چې مطلب دا یو طریقه ده د دې د امپلیمنټیشن به دا په دې طریقه به جلسه کوو په دې طریقه به جلوس کوو په دې طریقه به یو شی کوو په دې طریقه یو میکانیزم جوړول میکانیزم چې د پرېکړو کې ښکاره و که نه ولې نه و ښکاره څنګه میکانیزم خو د خیبر د لوی جرګې قومي عدالت په پرېکړو کې ښکاره و نو ښکاره یعنی هغې کې ګوره بلا شیان نه و ښکاره ګوره داسې کار دی ته بار بار د 11 جرګې اکتوبر جرګې خبره کوي ته به کوم دغه یوه جرګه شوې ده ګوره هغې وخت کې هم که تاسو ته یاد دي زه په امریکا کې وم دا جرګه چې کېدله د هغې نه یو څه مونده مخکې او ما نه به چې صافیانو تپوس وکړو ما به ورته همدا خبره وکړه ما ته ګوره جرګې مخکې هم شوي دي دا به مو شي او د دې جرګې اعلامیه به هم د دې نورو نه څه لږه ډېره 19-20 فرق پهیي پکې د دې نه زیات فرق په نه زما هغه انټرویو نه بالکل د ریکارډ حصه ده خبره هغه ده چې د دې نه پس ته به لایحه عمل څوک جوړ کوي ځکه 4 سړی چې جرګه وکړي هغې نه پس مطلب چې چا پکې شرکت کړي هغه وایي چې بهی دا خو کریډټ ده واخیستو که نه نو هغې نه پس هغه شی ودرېږي دا د بندو جرګې سره هم دغه کار وشو ټیک شوه بیا په دې جرګې کې خو خبره مطلب دې ته پر لاړه اخره کې د جرګه بیا الیامین ګنډاپور ټیک اوور کړه صوبایي حکومت ټیک اوور کړه که نه لکه په اخره کې ځکه چې هغه خو د ټینټ نه واله تر د خوراکه پورې هر یو شی چې کوم دی هغه الیامین ګنډاپور ورکولو نو یو خو په هغه ټایم کې پکې لږه مسله راغله سیاسي ګوندونو چې دوی ځکه چې د تحریک انصاف سره او بیا چونکې هغه صوبایي حکومت دی او بیا دلته چې څه کېږي لګیا دی په د بدعملۍ په حواله سره د سیاسي ګوندونو خپل یو اعتراض د هغې متعلق هم خو بیا هم هغه مطلب دا دی چې خلک راغونډ شوي وو زه به د خپل ګوند خبر دا وکړم نور خو هر سړی خپل جواب ویلی شي موږ دا وایو چې بس یو پښتانه راغونډ شوي دي باید د پښتون د ژغورنې خبره وشي د اتفاق خبره وشي اتحاد خبره وشي او هغې کې بیا موږ خپل اخره حده پورې خپل ټیک ټاک کردار ادا کړی او دا جرګې چې کله پرېکړه کېده بلکې د اعلامیه موږ په پیله ورځ ما منظور ته ووې خټک صاحب هم ورته ووې راز محمد لاله هم ورته ووې چې دا ډېر ګران کار دی باید دې ته ناستې وشي اوس ګوره د 11 اکتوبر خو اوسه پوره څه لیکلې پرېکړه هم نشته چې ټولو په دستخط څه لیکلې پرېکړه هم نشته هغه موږ په پیله ورځ ده ته خواست وکړو چې دې ته دا ډېر اوږد کار دی باید دې ته کسان کښېني او په دې باندې خبره وشي زه غواړم داول صاحب چې نن و سبا بیا په اخره کې مطلب دا ده چې د په کومه ورځ چې جرګه ختمېږي په هغې ماښام باندې خلک کښېني او بیا مطلب په هغې کې
په ماسخوتن باندې بیا اعلان کیږي بیا اتیا کسان چې یو ډاکومنټ ته کینی نو ته ماته خپل اندازه ولګوه چې هغه بیا په هغې باندې کنسنسس نو پریکړو اعلان چې کوم دی په دې کې په دوو کیسو باندې خو واضح اختلاف و یو د لښکر په دې کیسو باندې ځکه چې سیاسي ګوندونه ورته وایي چې زموږ خو خپل تنظیمونه شته همدغه زموږ سیاسي لښکرې دي بل د سکریټریټ په حواله سره چې دا ځمکه چې کومه ده دې کې مسله ده نو دلته چې ته سکریټریټ جوړی نو په دې کې مطلب دا ده چې دلته خلکو ځمکې اخیستې دي نو د لانجې په ځمکو کې موږ سره دلته او بل لارې پارټۍ خپل دفتر شته دا د دې خپل کارونه دي خو بیا هم په سټیج هغه دواړه اعلانونه او بیا هم وشو نو ګوره مطلب ته ډېر زیات د شي په ډیټیل کې نه ځم خو تاسو زه بار خو نه خو بهرحال دا یو ضروري ځای و ځکه چې د نه مخکې ما د منظر پشین صاحب سره په دې موضوع مرکه کړې وه او دا خو موقف ما غوستی و او زه په ډېر کاونټر کوېسچن نه کوم خو البته د دې نه مخکې چې زه بل ټاپک یو مختصر غوندې بحث ته لاړ شم تاسو د علي امین ګنډاپور د ټینټ او د خوراک او د انتظام په لاس کې د اخیستو خبره وکړه نو د دې کې زه ستاسو دې کلیم یا دریځ لږ حیرانه ځکه کړم چې هم د دې علي امین ګنډاپور د واک لاندې پولیسو خو ټینکونو ور لګولې و ټینټونو ته او خلک په خلکو یې حملې کړې وې ګوره زه درته وایم دا خو هغه وختو زه خو تاسو ته چې ما وایو چې امریکا زه چې پاکستان ته راورسېدم مازدیګر چې د خوب راپاڅېدم دا ټینټونو چې کومه کیسه وشوه غالبا څلور کسان پکې شهیدان وو بیا ورغلو مونږ هسپتال ته د هغې پوښتنه مې وکړه بیا مونږ میټینګ وکړو بیا د پښتونخوا نیب مشران هم راغلل مونږ په شریکه د دې غندنه وکړه بیا د دې غندنې نه پس صوبایي حکومت ګوره دغه سیاسي ګوندونو بیا په اسمبلی کې قرارداد پاس کړو چې مطلب د دې سره خبرې اترې پکار دي شپې ډېر دا وخت ماته د وزیر الله کال راغی چې سبا محسن نقوي چې کوم د داخلي وزیر د هغه هم راځي او ته هم راشه ما ورته ویل صحیح ده مونږ چې ورغلو ما خپله دا خبره ورته کېښودله ما ورته ویل ګوره یو خو مطلب ته د خلکو اف آی آر دویمه غټه خبره چې د جرګې اجازت په ورکوي که تاسو دا وایي چې مثال دا ګوندونه د هغې له ورشي او ته د ووایي چې تاسو ته جرګه مه کوئ نو زه خو کم از کم په دې خبره کې نه یم جرګه به مطلب دا دی چې په هر صورت باندې خامخا کېږي ټولو سیاسي ګوندونو د خبرې سره اتفاق وکړو بیا پکې علي امین ګنډاپور دونه حده پورې ووې چې تاسو یاره د لرو بر افغان ټکي نه دا دغه ته یې ووې د وفاقي وزیر ته یې ووې او دا دهشتګردي وردي کیسې نه ده چې مطلب د جرګې منتظمین به دغه کیسې کوي او د افغانستان د لرو بر جرګې دا خبره کلیر نه شوه علي امین ګنډاپور وویل چې دا ناره به نه وهئ نن هغه ورته ووې وفاقي وزیر ته چې تاسو یاره د دې شي نه ده چې هغه به پکې د لرو بر افغان ناره وخي د افغانستان د جنډو کیسه به وي او هلته به پکې د دهشتګردي وردي نارې وخي داسې یو دوه درې کیسې نور هم وکړې نو علي امین ورته وویل چې د دې دغه تسلي ما اخیستې ده د دې ګارنټي ما اخیستې ده د هغې نه چې دا کیسه به منتظمینو طرف نه داسې هېڅ قسمه کیسه نه کېږي نو تاسو بیا هغې نه پس ولې یاره دا باید دا جرګه وشي نو هغې نه پس هغه دا خبره ومنله خو هغه ورته وویل چې هوسټ کوې به ته علي امین ګنډاپور ته یې وویل علي امین ګنډاپور ورته وویل چې بس یو ځل زه به طور وزیر الله ورشم نو زه د دې جرګې هوسټ یم نو خوره جرګه شوه د دې نه پس هغه خو بیا وي چې اوس مونږ ورځو سیاسي جماعتونه د دې سره مذاکراتو دپاره ما ورته ویل ګوره زه خو د ولس نماینده یم ما د حکومت نماینده نه یم چې خپلو خلکو سره مذاکرات وکړم چې څوک ورځي هغه دې ورشي ما چې کوم کردار دپاره زه راغلی یم هغه ما ادا کړو زه په دې مقصد راغلی یم چې دا جرګه به کینسل کېږي نه نو چې څوک هلته موجود وي چې د دې خبرې مخالفت وکړي دغه ما وکړل خو هغه جرګه بیا لاړه د دې سره مذاکرات وکړل سیاسي پارټیانو جرګه هغې ته منظور په خپله راونوتو خو خپل یو څوک نماینده ورته راولېږلو نو هغه تر ډېر ناوخته پورې هغې خلکو انتظار ورته وکړو خو منظور ورته په خپله بیا راونوتل سهار په 4 بجې بیا د دغو د علي امین ګنډاپور په شریکه پرس کانفرنس هغه ته بیا راووتو هغه سره بیا په شریکه پرس کانفرنس وکړو علي امین ګنډاپور هم دا وایي چې دا ټولې کیسې به زه سر ته رسوم او دا به منم او هغې نه پس بیا چې څونه لاجسټکس وو هغه ټول بیا صوبایي حکومت پرووایډ کړل نو د سیاسي پارټیانو خو په دې وخت کې ما چې کومې خبرې ورسره کېدې نو لږه ګیله وه چې اوس مونږ سره خبرې ونه کړو د وزیر الله سره وکړې نو دا خو مناسبه خبره نه ده خو بهرحال هغه بیا ټول په دې دغه راو چې به یو ولس خو راغلی په بل نیت دی که نه لکه باید چې د دې
جذباتو سره مطلب دا دی چې خیال وساتلی شي نو هغه خلک راغلل په هغې دغه کې شرکت هم وکړو نو هغې خو ورغلل او بیا هم زما په خیال کې کیدای شي بیا هم د سیاسي ګوندونو یو کیسه بیا هم کړی خو هغې ګوره یو کار بل هم وشو ته د یو ضلع کس د یو سیاسي ګوند سره څنګه دغه کوي 80 کسان دي په دې کې مطلب دا دی چې د پی ټي ایم په نمایندګۍ منظور پښتون په خپله او بیا مطلب دا دی چې د پی ټي ایم چې څونه هم لیډرشپ ته د مختلفو ضلعو په نمایندګۍ هم پکې ځان واچولو هغه د دې خبرې دپاره چې مطلب د سیاسي پارټیانو موقف که چېرې راځي د هغې به یوازې زمونږ به په تله درنۍ نو مطلب چې هغه امبیلنس کېږي او دا ټولې سیاسي پارټیان یو طرف ته او مطلب دا دی چې هغه به پکې یا 10 کسان یا 11 کسان یا 12 کساني او دا نوره چې کوم دی 50 کسان به څو ستایي دا 11-15 پکې نوره سیاسي مشرانو دا قبایلي مشرانو خو بیا هم مطلب دا دی چې زه چې څونه سیاسي پارټیان پیژنم هغه د تاسو د نصیر کوکي خیل د کور خبره وکړه هغې کې که یو پارټي نه مني خو تر هغې وخته پورې خو مطلب بیا هم ټول سیاسي ګوندونه په هغې کې شریک وو د دې نه پس خو ګوره انیشیټیو چې د چا و خو د هغې انیشیټیو خو بیا هغه نو اوس چې مثال ډرایو کوي نه نو مطلب دا دی چې سیاسي ګوندونو خو نور خپل سیاست په خپل ځای باندې روان دی هغه څه د دې جرګې ماته دغه نه محتاج نه و چې دا جرګه نه وي شوی کنې هغې سیاست نه کولو اوس هم کوي بهرحال په دې نور بحث نه کوم خو په کومه طریقه چې تاسو ویل چې د اعلی وزیر په کور کې د داخله وزیر محسن نقوي جرګه او د هغې وروستو پلان او هغه پلان بیا اعلی وزیر علي امین ګام په لاس کې واخیسته هغې نه وروستو خو بیا که څوک مذاکرات کوي او که څوک هر څه کوي نو دا خو د حکومت پلان ښکاري په دې بیا بهرحال داود صاحب دا مسله نور هم اوږدېږي بهرحال په دې نور بحث نه کومه تاسو د زه یو خبر خلیګه وکړم بدري صاحب ما خو زه کوشش کوم چې دا خبرې ایوایډ کړم خو دا تیر ظلم دا تیرم سمو دا یو انټرویو ما نه چا کوله د دې په حواله سره ما نه تپوس شو ما هغه خبره بیخي ایوایډ کړه هغه انټرویو لا دغه شوی نه ده خو هغه به راشي مخته ما هغه خبره ایوایډ کړه خو چې بار مطلب په سیاسي پارټیانو باندې نیوکې کېږي نو بیا یې پکې وضاحت ضروري شي مونږ خو ګوره چې په حقیقت کې دا دونه موده شوي یو د دې خبرې د جرګې په حواله سره مونږ چې کوم په زړه کې هم احساسات وو کوم اعتراضات وو هغه نه وو بیان کړي خو چې زه په هغه اعتراضاتو هم غلی شم د هغې نه باوجود هم په ما باندې تنقید کېږي به طور یو سیاسي ګوند مطلب دا دی چې د 9 اکتوبر تاسو کیسه وکړه د پی ټي ایم خپل پریس ریلیز په ریکارډ پروت دی چې په هغې کې د این ډي ایم او د پښتونخوا نیب ذکر و چې بای د دې دوه علاوه نور نه راغلي او بیا مطلب دا دی چې بیا سمون د پس بیا بل انټرویو راشي په کې بیا مطلب دا دی چې موږ دا وایو چې د دې فتوو د دکان باید نور بند کړی شي مطلب دا دی چې ټول عمر دلته موږ د مولیانو د فتوو نه تنګو نو زمونږ سوال دی وته چې منظورم باید نور د دې فتوو د دکانونه د دکان ته دلته اوس د کمپرسې په نوم باندې موږ ټول عمر د مولا د فتوو نه تنګو د پکې اوس د کمپرسې د فتوو دکان کولاو کړو باید د دې نه نور خپل سیاست کوه مطلب نور چې څوک دي هغه خپل سیاست ته پرېږده دا کام د دونه غټو ستونزو سره مخامخ دی چې مطلب هغه د بقا مسله ده ستا نسل کشي روانه ده او موږ سهار غرمه کینی ټول ته چې ووایي دا پلانکې چې کوم دی دا وکړل ډنګري دا وکړل هغه بل دا وکړل هغه بل بیا د دې وضاحتونه ورکړي یا بل بیا هغې نه پس د هغې په جواب کې بله کیسه وکړي نو ټوله انرژي د پښتون چې کوم کمپاله سیاستدان هغه په دې باندې داود صاحب تاسو سره ما خبرې شوي دي د ځینې نورو ګوندونو مشرانو سره به هم شوي دي او ځینې زما خپل چې کوم معلومات دي هغې تر مخه ما یو خبره هم ورکړې وه چې یو نوی سیاسي اتحاد د زلمي کل د قیادت لاندې جوړیږي تاسو له ګوند لخوا دا کوشش شوی و چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خوشحال خان خټک څنګه نورې مشران چې کوم دي عوام نشل ګوند تاسو شرپاو ډله څنګه پښتونخوا نیب ملي عوامي ګوند که نه
بل به دې کې فرق دی. ملي عوامي پارټي او نېشنل پښتونخوا ملي د دې دوه یو پی کې میپ ته یو پی کې نیپ ته بهرحال پښتو کې خو به چې زه دواړه یادوم یو د مشر محمود خان اسدزي صاحب محترم ګوند دی پخوانی او بل چې دغه بل څنګه بیل کړی او زه پوه شوم دا څه چې خوشحال کاکړ په مشرۍ کې ان پی هم تاسو په اتحاد کې شاملېږي لګیا دی هم شاملېږي او پی ټی ایم هم شاملېږي او نوې اتحاد جوړېدونکي دي. مونږ په دې باره کې د ډېر وخت زمونږ د پښتونخوا نیپ چې خوشحال کاکړ مشري کوي زمونږ د ډېر وخت نه ناسته کېږي په ډېرو خبرو زمونږ یو بل سره اتفاق هم دی. د دې جرګې ته هم چې کوم زمونږ د خپل ډیمانډز مونږ په شریکه ورکړي خو بیا چې مونږ د آخري ناستې وکړو مونږ وایي چې یاره دا اوس د نورو ګوندونو ته هم په شمول پی ټي ایم دې ته به هم دا خبره وکړو. نو رابطې مونږ د ټولو سره وشوې په دې کې زمونږ وخت مونږ د ټولو نه وغوښتو. یو د قومي وطن پارټۍ مشر د آفتاب شرپاو سره زمونږ په دې کې ناسته شوې ده. هغې نه پس چې څونه میټینګونه هم شوي دي په هغې کې د دې یو نماینده شریک عوامي نیشنل ګوند سره په دې کې زمونږ رابطه شوه خو زمونږ سره لا اوسه پورې ناسته نه وه شوې. پی ټي ایم سره هم زمونږ خبره شوې وې مونږ بلنه ورکړې وه دې میټینګ ته خو یو میټینګ ته د هغې کس راغی هغې نه پس نور میټینګونو ته د هغې طرف نه لا څوک نه دي راغلي. نو دا یو خواهش دی ما خو تاسو څنګه مخکې ووایي چې خپل ځاني خو مونږ خپل نو د چا ترمنځ اوس په کومو خبرو اتحاد شوی دی څه اتحاد جوړېدونکی لا فارمل اتحاد لا نه دی شوی. ما تاسو ته ووایي چې د دې ناستې چې کوم دی مونږ بلا میټینګونه وشو په هغې کې پښتونخوا نیپ مونږ قومي وطن پارټۍ او یو میټینګ ته پی ټي ایم هم راغلی و عوامي نیشنل ګوند سره لا ناستې نه ده شوې همدغه شانتې پښتونخوا میپ سره هم نه ده شوې. نو هر کله که دې سره ناستې وشي نو دې ته به هم دا خبره ږدو. امید دی اتحاد کېدونکی دی امید دی اتحاد کېدونکی دی. ګوره مونږ خو به خپل وس کوو نا امیده کېږو خو مونږ په یو صورت نه مونږ بلا کوششونه کړي دي مخکې پکې ناکامه شوي یو نو که نا امیده شوی بیا خو اوسه په مطلب دا اوسه بیا کولی او اتحاد په کومه نقطه ولې د اتحاد دپاره خو ګوره نقطې خو بیا دا ده چې څه یو انیشل یو ډرافټ مونږ تیار کړی دی خو بهرحال دا چې نور کوم سیاسي ګوندونه دي دا به هغې سره هم مونږ شیر کوو نو هغې کې بیا د هغې به انپوټ خامخا راځي نو چې بیا په شریکه په هر څومره نقطو باندې اتحاد وشو. ډېر زیاته مننه محترم محسن داوړ صاحب او ستاسې ما ته وخت راکړه. امید کوم آینده به هم په دې موضوعاتو بیا هم خبرې کېږي. بهرحال اتحادونه او تاسو چې کوم د جرګو خبرې مونږ وکړلې نو تاسو خبره چې ډېرې جرګې شوي دي او د پخوا راسې جرګې کېږي خو حیرانونکې تر ټولو غټ ټکی پکې دا وي چې د جرګې نه وروستو بیا د خلکو تصورات ډېر زر بدل شي او دا یو حیرانونکی عمل دی چې دا ولې بدلېږي. بهرحال ډېره زیاته مننه محترم محسن داوړ صاحب چې ما سره ننني پروګرام کې تاسو ځانګړې توګه ما ته وخت راکړو زما په خواست.